د پرمختګ مهم خبرونه د افغانستان او قزاقستان سوداګري تر 3 میلیارډه ډالر پورې رسیدلی شي. د افغانستان او قزاقستان د سوداګرو ترمنځ د څه باندې 190 میلیونه ډالرو په ارزښت د تړونونو تر لاسلیک کېدو وروسته په پلازمینې استانه کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون نن پای ته رسیږي. په دې نندارتون کې چې په 80 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي وچ او تازه میوې، زعفران، ګران بیه ګاڼې، غالۍ، لاسي صنایع، جوس او د سبزیجاتو بېلابېل ډوله نندارې ته کېښودل شوي دي. په دې دا نندارتون کې د افغانستان او قزاقستان شاوخوا 300 سوداګرو برخه اخیستې وه. د قزاقستان د صدراعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک ژومانګارین ویلي دي چې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ تر 3 میلیارډه ډالرو پورې سوداګري رسېدلی شي. ژومانګارین زیاته کړې په افغانستان دوی ته ډېر اهمیت لري. د قزاقي سرچینو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 5 میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ تجارت څه باندې 314 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. بلخوا روان کال په هیواد کې نږدې 500,000 ټنه پنبه تولید شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي روان کال په هیواد کې نږدې 500,000 ټنه پنبه تولید شوې ده، خو په کور دننه پروسس شي زرګونه کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د دغې خونې مرستیال زیاتوي چې د پنبې د پروسس لپاره باید معیاري کارخونې جوړې شي څو د پنبې تار او غوړي نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو ته صادر شي. یو شمېر کاروبارګر بیا د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې ستونزو ته یې رسېدنه وکړي څو د دوی محصولات لا زیات شي. په ورته وخت کې د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې تر اوسه په هلمند، کندهار او بلخ ولایتونو کې د پنبې د پروسس لپاره کارخونې جوړې شوي دي. د تخت صفر او ګمرک ترمنځ د غځېدلي سړک د پخولو چارې پیل شوي دي. د هرات ښاروال عبدالرازق راشد ویلي چې د ښاروالۍ په مالي ملاتړ د تخت صفر او ګمرک ترمنځ د غځېدلي سړک د رغولو چارې د 2.5 کیلومترو په اوږدوالي د 40 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوي دي چې چارې به یې د 6 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.